وینا یا ادعا یعنی د یو کس نظر یا لیدلوري. استدلال هغه څرګندونه ده چې شواهد یې ملاتړ کوي. په څرګندونه کې صغرا یا کبرا بیانېږي چې د اظهار د نتیجه ګیرۍ لامل ګرځي. اړینه ده چې په انتقادي بڼه یې ارزونه وکړو. آیا یوه بیانیه د نظر څرګندونه ده که استدلال؟ لاندې څو بېلګې ولولئ. عبدل تر ټولو ځیرک انسان دی. عبدل په ازموینو کې ډېرې نمرې ترلاسه کوي او تل د ښوونکي پوښتنو ته ځوابونه وایي. هغه ډېر لایق دی. د دې دواړو بیلګو څخه دا پایله لاسته راځي دا چې عبدالله تر ټولو ځیرک دی. نو دویمه بیلګه د لومړۍ بیلګې د ثبوت او تایید لپاره استدلال وړاندې کوي. لاندې بیلګې په نظر کې ونیسئ. محمد تر ټولو تکړه سیاستوال دی. هغه به ټول ښار څخه ساتنه وکړي. موږ باید هغه ته په ټاکنه کې رایه ورکړو. او همدارنګه دا جامې ښکلې دي. تر ټولو ښکلی شی چې روپۍ پې ورکوم. دا بیلګې د نظر څرګندونه په داسې بڼه د یو بل ترڅنګ راولي چې د منلو وړ وي. که څه هم له دې دواړو هیڅ یو د خپلو نظریاتو د ملاتړ لپاره شواهد نه وړاندې کوي، له همدې امله ویلی شو چې استدلال نه دی. یوې وینا په اړه فکر وکړئ. د دې په اړه غور وکړئ چې آیا دا منطقي ده؟ آیا شواهد د پایلې ملاتړ لپاره وړاندې شوي دي؟ آیا یو معقول کس دې پایلې ته رسېدلی شي؟ ادعاوې کیدای شي رښتیني حقایق ولري، خو که شواهد د پایلو ملاتړ ونه کړي نو دا استدلال نه ګڼل کیږي. اوس چې د ادعا او استدلال ترمنځ توپیر باندې پوه شوئ، نو دا مهارت سره کولی شئ چې پر یوه غوره انتقادي مفکر بدل شئ.